ګرانو کتونکو یو پیره بیا کلی زموږ سره عقیل یوسفزي صاحب هم ناست دی کوم چې سینیر صحافي دی او د هغې نه به هم زه دا تپوس کوم چې د هغې څونه کردار دی په میډیا کې او څونه هغې خپل کردار مخکې کړی دی ولې چې د خواجه سراو تعداد چې کوم خولی شوی دی نو هغه هم 10,000 خولی شوی دی په پوره پاکستان کې حالانکې 10,000 نه دي لکونو باندې و تاسو 10,000 ولې خول یا تاسو د هسپتالونو دعوې کړې وې د واډونو دعوې کړې وې هغه څه شو یا تاسو دې له د جوپونو دعوې کړې د نوکریانو دعوې کړې وې هغه څه شوې یا دې له تاسو د مطلب صحت کارډونو دعوې کړې وې هغه څه شو نو زه وایم چې دې کې د میډیا هم اهم کردار دی نو موږ هغه ته خپل پروګرام کې هرکلی هم وایو او هغه به هم دې باره کې دا هغه کوي چې یاره خواجه سرا تر کوم حده پورې مطلب معاشره قبول شي یا د معاشرې پکې څه کردار دی چې هغې ذهن به څنګه بدلیږي چې خواجه سرا به هغې څنګه خپل منځ کې کښېنوي یا به یې قبولوي ګوره د میډیا یا د معاشرې چې کومه خبره ده د هغې خو ژوندی ثبوت تاسو یې چې تاسو دا پروګرام چې دی اوس کوئ او نه صرف دا چې تاسو دغه کړی دی په دغه تحریک کې بنیادي کردار ادا کړی دی بلکې موږ د دې صوبې د اوسېدونکو په حیثیت باندې موږ په تاسو باندې چې کوم تحریک تاسو چلولی او بیا قمر نسیم د هغه ملګري بیا هغه پولیټیکل پارټیانې چې هغه په هغه ټول پروسس کې په هغه تحریک کې ستاسو سره څه موږ هغو ټولو ته خراج تحسین هم پیش کوو موږ پرې فخر هم کوو څومره چې موږ په عام وګړي باندې یو عام معزز وګړي باندې فخر کوو په هغه حساب باندې موږ د هغو نه زیات ستاسو قدر کوو ستاسو عزت کوو موږ تاسو هغه وکتل چې هغه کوم تحریک چې د پېښور نه شروع شو هغه بیا د پاکستان نورو ښارونو ته هم خور شو د قمر نسیم صاحب چې کومې خبرې وکړې د هغې بنیادي کریډټ په یو طرف ته خواجه سرا چې کوم کمیونټي وه یا برادري وه هغې ته ځي او قمر نسیم ته ځي نو هغې کې زموږ پولیټیکل لیډرشپ ته زموږ چې کومه میډیا وه چې هغې کې هغه بلکل فریق شو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې زموږ د دې صوبې یا دا کم ښار کې چې موږ ژوند کوو په کم ښار کې چې تاسو د پروګرام کوئ د چینل چې د کم ښار نه ځي د دې خپل روایات دي او هغه دا دي چې موږ دغه ټایپ خلکو ته همیشه د عزت په نظر باندې کتلي دي موږ د هغو ډېر زیات عزت کړی دی دا به زموږ د اجرې شان به دا خلک هلته کې به د دوی عزت ته د دوی کوم حقوق وو هغې ته به ډېر زیات تحفظ باسي نو اوس هم که تاسو وګورئ په پاکستان کې معاشرتي طور چې موږ ګورو نه د نورو ښارونو یا د نورو قومونو په مقابله کې پښتانه چې دي هغه ستاسو سره سمیت د نورو زموږ چې کومه فنکاران وي هغه خلک چې هغې عوام ته انټرټینمنټ ورکوي د هغو زیات عزت کوي د هغو زیات حفاظت کوي تر څو پورې چې د حکومت د اقداماتو تعلق دی نو موږ داسې معاشره کې اوسېږو چې هلته کې نور خلک هم د ډېرو حقوقو نه محروم دي عام خلک عام ولس چې دي هغه د خپلو حقوقو نه محروم دي لکه اوس پکې دا یو خبره هم ده چې زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی هغه چغې وباس وایي مجھے کیوں باهر نکالا خلکو د هغې نه یوه لطیفه هم جوړه کړې ده هغه هم وایي چې زما سره زیاتی شوی دی زما حق چې دی هغه وهلی شوی دی زما سره ظلم شوی دی نو موږ چونکې د تړ وړ خلک یو خو دا د پېښور نه چې کوم تحریک وچلېدو او د هغې په بنیاد د قمر نسیم صاحب چې کوم ډیټیلز موږ ته بیان کړله رښتیا خبره دا ده چې زه خو د ورکوټې غوندې صحافي په حیثیت باندې خوشحاله یم چې تاسو ته کوم حقوق میلاویږي او انشاءالله دا به میلاویږي دا ستاسو بنیادي حق دی دا حق تاسو له خدای درکړی دی دا آیین کو درکړی هم دی او که نه یې درکړی نو آیین هم څه قرآني صحیفه نه ده هغې کې هم تبدیلي پکې کېدی شي دلته کې 18 ترمیم راغلی دی د هغې د راتګ نه بعد زموږ اسمبلي چې ده په خپله باندې قانون سازي کولی شي خو وخت به لګي او د تحریک چې کوم دی یا د جدوجهد چې دی دې له به یو داسې شکل ورکول غواړي چې د هغې په نتیجه کې تاسو به ځان ښایئ ورته پښتو یو متل دی وایي چې مور د هغه وخته پورې خپل بچي له پی نه ورکوي چې هغه ورته جړلي نه ورته دلته کې چونکې معاشرتي طور له هره طبقه چې ده کو هغه مشران دي کو هغه کشران دي کو هغه سپین روبي دي کو هغه تور مخ واله دي سپین مخ واله دي چت دي دنګ دي چونکې د هر چا خپلې خپلې مسلې دي بیا د ریاست رفتار چې دی د کارونو یا د حکومت امپلیمنټیشن چې موږ وایو چې عمل درآمد د هغې رفتار رووي نو د هغې نه مایوسه کېدل نه دي پکار البته داسې تنظیمونه لکه د قمر نسیم صاحب دی تنظیم دی ستاسو خپل تنظیم دی تاسو چې کوم پاسپورټ میلاو دی هغه د تاریخ یو حصه جوړه شوې ده هغه د مبارکبادۍ خبره هم ده خو هغه هم دغه تحریک نتیجه ده دغسې زموږ د صوبې ته دا اعزاز حاصل دی چې موږ دلته کې د یو دغسې کس د یو مړي
باقاعده په پبلک کې چې د قمر نسیم صاحب هغه ټول ارینجمنټ کړي ورته بالکل جنازه ولا کړې وه هلته کې خلکو باقاعده هغه رسومات ادا کړي خو تاسو به د دې فالو اپ دی لکه قمر نسیم صاحب خبره وکړه چې موږ په انټرنیشنل فورم باندې هم واقعي چې دا ایشو داسې ده چې دا صرف د پاکستان پورې محدود نه ده بلکې د امریکې د کینیډا او د انګلینډ غوندې ملکونو کې د سوونو کالو نه چې هغه زموږ د 1500 کاله مخکې دي هلته کې دغه خلک لګیا د خپل حق دپاره جدوجهد کوي نو مونږ ته د دې خبرې نه ځان له تعلق هم نشو پاتې کولی خو د مایوسۍ یا داسې د ډېر د خفګان د دې ضرورت پکې نشته البته شرط دا دی چې ستاسو چې کوم جدوجهد دی دا به جاري ساتئ بالکل داسې به مونږ قمر صاحب له راشو چې هغې په پاکستان کې داسې قمر صاحب هغه شته موقع شته چې یاره سره به د خواجه سرا او جون ښه شي یا به خواجه سرا یو ښه سیټ ته لاړ شي څنګه چې تاسو دنیا ته وښولو او د علي شاه زه وایم چې د هغې مرګ هم دنیا وکتو یوازې پاکستان ونه کتو او هغه هم یو تاریخ تاسو کېښودو چې یاره خواجه سرا جنازه تاسو د خپل کور نه وویسته او دنیا وکته میډیا هم دنیا ته وښوله یاره زموږ جنازه خو هم سریام به کېږي او زموږ پښتانه وروڼه هم پکې حصه اخلي سرکاري خلکو هم پکې حصې واخیستې نو ته څه چې داسې موقع شته چې خواجه سرا به لکه یو ښه طرف ته لاړ شي بالکل جی زما خو یقین دی عمده یقین چې کم دی نو دا موږ ته خپل مشعل رام دی او موږ ته مطلب دا دی چې د لارې کومه رڼا ښکاري نو زموږ خو په دې یقین دی چې تبدیلي راتلی شي د دې دوه طریقې دي یو خو دا دی چې قانوني طور باندې د قانون سازۍ په ذریعه باندې او دویمه دا چې عوامي سطح باندې نو په قانون سازۍ په سطح باندې موږ وګورو نو دې وخت کې په سند کې په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د خواجه سراو لپاره حکومتونه لګیا دي پالیسي جوړوي چې څنګه موږ دې ته هماغه حقوق ورکو چې کوم یو نارینه یا زنانو ته حاصل دي او دا هم څنګه کې یوسف زئی صاحب بوله دا یو حقیقت دی چې پاکستان کې عام خلکو ته هم د حقوق حواله سره صورتحال سره ډېر زیات خره دی خو بهرحال د دې نه دا ثابتېږي چې حکومت د خواجه سراو ته د یو برابر د شهري په تور باندې کتلو ته یا هغه عزت یا هغه مواقع ورکولو ته اوس موږ ته تیار ښکاري بیا ورسره موږ وګورو چې کوم دا بلونه په سینټ کې تللي دي نو په دې کې چې کوم دي نو د خواجه سراو د تعلیم د صحت د روزګار د هغې خلاف چې کوم جرایم کېږي د هغې د روکتام حوالې سره او سخت سزاګانې هم پکې تجویز شوي دي که خواجه سرا سکول ته ځي که خواجه سرا کاروبار کوي داسې هغې د فني مهارت د منصوبې او بیا ورسره د آسانو قرضو کوم سکیمونه دي نو د دې یو حالیه مثال په خیبر پختونخوا کې چې کوم ټي ویټ ډپارټمنټ دی نو د خواجه سراو دپاره د فني د مهارتونو دپاره یو منصوبه شروع کړې ده چې د دې میاشتې نه به په هغې باندې کار شروع کړي نو خواجه سراو ته چې کوم دی نو نه صرف دا چې تربیت به ورکړلی کېږي او ورسره کوم دی مطلب دا دی که هغه بیوټیشن دی که هغه ګارمنټس کې دی که هغه مطلب دا دی نور چې کوم مواقع دي بیا په پاکستان کې نوې خبرې هم موږ ولیدې مثلا پهله خواجه سرا ډاکټر مخې ته راغی پهله خواجه سرا لیکچرر مخې ته راغی پهله ټرانسجنډر ماډل مخې ته راغی په یونیورسټو کې خواجه سراو باقاعده کینټینونه کولاو کړل هغې هلته کاروبارونه آنلاین کاروبارونه شروع کړل نو موږ ته خو ښکاري چې دا یو وړوکي قدمونه دي خو یقینا دا په یو لوی سفر کې د دې قدم اهمیت چې کوم دی نو هغه موږ نظر انداز کولی نشو ورسره چې کوم دی نو بیا انټیګریشن خبره ده نو زموږ اسمبلیانې هم موږ ته تیار ښکاري ځکه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی خبره وکړمه نو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواجه سراو د سیاسي حقوقو او هغې نه صرف بطور ووټر بطور امیدوار حقوق ورکولو دپاره خیبر پختونخوا پهله اسمبلی ده چې یو قرارداد منظور کو او یو پولیټیکل پارټی هم د هغې مخالفت او نه کړو مطلب دا چې هغې کې هغه تنظیمونه هم شامل دي چې هغې عموما د حقوقو حوالې سره د قانون سازۍ مخالفت کوي خو د خواجه سراو د حقوقو چې کوم قرارداد و هغې د هغې حمایت وکړو داسې یو بله ډېره دلچسپه خبره دا ده چې په نیشنل اسمبلی کې کوم قانون وړاندې شوی دی نو هغه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ د مخې ته وړاندې شوی دی نو دا هغه بنیادي طور باندې هغه سیاسي جماعت دی که هغه تاسو د ګریلو تشدد بل خبره کوو که د بچپن حوالې سره د ودونو د روکتام خبره کوو یا نور زنانو د حقوقو خبره کوو نو عموما موږ ګورو چې هغې په اسمبلیو کې د دې قوانینو مخالفت کوي خو نه صرف دا چې خواجه سراو حقوقو هغې تایید وکړو بلکې دا بل هم خپله پیش کو او بیا یو خبره زه هم دا په دې فورم باندې کول غواړم
چې دا هم یو مذهبي جماعت او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ یو سېنیټر او چې هغې په سېنیټ کې دا مطالبه وکړه چې خواجه سراو ته د صوبایي او په نیشنل اسمبلی او په سېنیټ کې د باقاعده سیټونه مختص کړلی شي چې دا خلک د اسمبلی ته راشي او خپل مسایل چې د دې مسایل کم نور خلک بیانوي نو دوی له دې موقع ورکړلی شي چې دوی خپل مسایل ځکه بیان کړي. نو موږ ته ښکاري چې اگر چې دې وخته پورې که مونږ وایو چې خواجه سراو ته څه میلاو شوي نه دي خو هغه ماحول جوړېدل شروع شوي دي چې کوم کې به مونږ وینو چې را روان کال کې به دې ته معاشره کې خپل مقام میلاویدی شي. د سید بخار شاه صاحب نه موږ تپوس وکړو په دې کې چې خواجه سرا چې پروګرام لځي یا هغه تیارېږي یا ډانس کوي نو هغه یعنې فنکار نه دی یا هغوی سره واپسې کې تشدد یا هغوی باندې روزي یا پیسې ترې والي یا ورسره زیاتي وشي او بیا پولیس هم هغه شان کردار نه کوي. تاسو دې باره کې څه وایئ؟ دا پهلو ډېر افسوسناک دی. دا بالکل داسې ده چې ډېر واقع داسې شوي دي چې دوی خو د خپل دوی ته خو د فنکار په حیثیت کتل پکار دي نو دوی خو چې فن مظاهره وکړي یا دوی چې کوم مشکل باندې خپل مطلب خوشحالۍ لځي نو داسې واقعات ډېر شوي دي چې د هغې نه په لاره کې خراب خلک بدماشان یا ورکړی هلته پیسې هم ترې واخلي وال ټکول هم کوي. اکثر مو لیدلي چې ویښته هم ترې کټ کړي نقصان کوي هر څه کوي نو دغه یو افسوسناک پهلو دی. پولیس واقعات هم داسې شوي دي خو اوس چې تاسو څنګه خبرې وکړې نو ډېر حده پورې په معاشره کې اوس ورو دا خبره خلک پوه شوي په دې خبره چې دا انسانان دي دا چونکې الله پیدا کړي دي او بس دی یو رول دی لکه څنګه چې عقیل وختي و چې دا زموږ د حجرو زموږ د فنکشنونو زموږ د کلو د دې خوشحالوي سبب وه. نو لږ یو حالت په دې صوبه په دې ملک تېر شو چې هغې کې دهشتګردۍ خبره کې ډېر خلک افیکټ شو ټول خو نو د هغې سره سره تاسو طبقه خو ډېر زیات مشکل کې وه. اوس ډېر حده پورې عام معاشرې خلک د ټولو طبقو دا خبرې منلې دي او هغوی ته اوس د خپل رول ورکولو ته تیار دي. موږ ته ښکاري دا چې مشکلات لږ لږ کم دي لږ تنظیم لږ تاسو چې خپل خبره اویر کوئ نو د هغې کار کړی دی او لږ به مشترکو کوششونو سره نور دا باقي مشکلات حل کېږي به انشاءالله. ګرانو کتونکو موږ به راشو ورکوټه غونډې دمې ته د دمې نه پس په بیا راځو زموږ سره اوسئ.